انډیا بارډر نه وي دا د دې اټکه پورې وي او دا پاکستان په دې میانځ کې نه وي. قسم په خدای چې موږ لرو برو پښتنو افغانانو به نه په سعودي کې مسافري کولې، نه به په دوبۍ کې مسافري کولې، نه به یورپ ته راتلې، په دې خپله خاورې به هم کاروبار او ژوند زندګي وي. زه در باندې اخره کې ویډیو ګورم، تاسې وګورئ چې موږ ضرورت لرو که پاکستان موږ ته ضرورت لري. دغه ویډیو زما اخره کې وګورئ. تاسې به کتلي چې دا 2 ورځې په تورخم کې جنګ و. د افغانستان نه چې کوم میوه‌جات کوم سبزي راتله هغه وروره ټوله خرابه شوه یا لیلام شوه، ختمه شوه. او هر کال دا کار کوي. دا پاکستان دهشتګرد ریاست نه دی. هر کال دا چې کله د سبزي وخت راشي، کله د فروټو وخت راشي، دا یو نه یو بانه جوړوي. تاسې به کتلي هغه مخکې کلونو کې. اوس دغه میوه چې د افغانستان نه راځي، دغه انګور چې د افغانستان نه راځي، دغه فروټ چې د افغانستان نه راځي، خو پښتانه افغانان په خپلو پټو کې کوي. لارۍ والا د پټي والا پښتون افغان، د لارۍ والا پښتون افغان، مزدور پکې پښتون افغان، په تورخم کې مزدور پښتون افغان، په ښکته وطن کې پښتون افغان. خو دا زور چاته وښودو، زور چاته لاړو، تاوان چاته لاړو، تاوان یې لرو بر پښتنو افغانانو ته لاړو او 80% دغه ښکته پښتنو ته لاړو. ځکه تاسې به اوس وګورئ زما په دې ویډیو کې به ثبوت وښیم چې یو رومیان 1 کیلو یا 1 دړۍ پسو او اوس پسو دي چې دا 2 ورځې تورخم بند شوي. نو چې دغه ریاست نه وي، تاسې یقین وکړئ چې پښتنو افغانانو د افغانستان ټول میوه‌جات، د افغانستان ټول فروټ، څومره چې سبزیجات دي، دا د انډیا د 2 ولایتونو کېږي. د 2 ولایتونو قسم په خدای دی چې دا په دې منځ کې نه وي چې به موټروي به وي، ټرینونه به وي، تاجکستان ته به موږ تللی، موږ به انډیا ته تللی، یو کاروبار به وي، ژوند زندګي به وي. دا فساد یې په دې منځ کې جوړ کړی دی. بغیر د دهشتګردۍ نه بل کار نشته، بغیر د پښتنو د خرڅولو، د انسانانو د مسلمانانو د وژلو نه بل کار نشته دی. ما ته چا ویل دې علاج ته دی، ما علاج دغه دی چې په دا چترال کې لګې دي، همدغه علاج دی چې ختم یې کړو په دې اټک باندې ور واړو. دا ویډیو هم تاسې وګورئ چې موږ ضرورت لرو که دې ضرورت لري موږ ته. خدای دې دا خلک تباه او برباد کړي چې دې پاکستان ته اوس هم لګې دي او د پښتنو په ضد چلیږي. دا ویډیو تاسې وګورئ، تاسو خپله معلومات کړئ چې ضرورت افغانستان لري که پاکستان یې لري او خوارېږي پکې څوک لر او بر پښتانه افغانان. 300 350 کې عام ریټ چلیده تقریبا د یو میاشت نه، او د بارډر د بندېدو د وجې چې کوم دی دا تقریبا 1100 1900 پورې دړۍ چلیږي. پېښور فردوس سبزي منډۍ ته راغلي. څنګه تاسو ته معلومه ده د ټماټرو ریټ شو یا نور چې کوم د سبزیانو ریټونه دي هغه 1 په 3 باندې سیوا شوي دي. د نن نه 2 ورځې مخکې د ټماټرو ریټ چې کوم هغه کیلو 50 روپیو، نن هغه کیلو 200 ته رسېدلی، 1.5 ته رسېدلی. دغسې نورې چې کومې سبزیانې دي د هغې په ریټونو کې هم اضافه شوې ده. وجې دا ده چې کوم تورخم بارډر 2 ورځې مخکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې له کبله بند شوی او د هغې په وجه باندې هلته د افغانستان نه به چې کومې سبزیانې دې خوا راتلې د هغې ګاډي هلته ایسار شوي دي. د روزانه په بنیاد باندې د ټماټرو د 100 نه واله 1.5 پورې ټریلې راځي. په یو ټریله کې تقریبا 1500 او 1400 پورې. بولی واچوئ را خالص 100 روپۍ ډېر ښه ټماټر کې والا کا خالص 100 روپۍ، خالص 100 روپۍ، 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 خالص خلک ماړه دي وروره. 100 50 روپۍ ته شجالی ده.